الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سلسلة الفقه الجهادي درسونه پر اړۍ کې نن زموږ درس دی طاغوت. طاغوت څه ته ویل کېږي؟ په هغې باندې کفر څرنګه وکې او بغیر د طاغوت نه ایمان صحیح کیدی شي، او چا چې تحاکم طاغوت ته وکړو نو دا عین په هغه ایمان دی. د دې مسلې وضاحت به نن انشاءالله کیږي، خو د دې نه مخکې یو څو ضروري خبرې. هغه دا چې غایه او غرض د وجود د انسان نه بلکې د ټول مخلوق غرض او غایه د پیدا کېدلو هغه د الله عبادت دی یوازې، چې د هغه سره به شریک نه پیدا کوي. سورة ذاریات کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جنات او انسانان نه پیدا کړي مګر دې لپاره چې زما عبادت وکړي. دارنګ بل آیات وما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، دې ته امر نه کړی مګر د دې الا لیعبدوا الله چې د الله عبادت وکړي، مخلصین له الدین خالص کوونکي هغه لپاره د دین خپل، حنفاء چې دوی په توحید کې کلک وي. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفطره، هر ماشوم چې پیدا کیږي نو دا په فطرت د اسلام باندې پیدا کیږي. بل حدیث د مسلم کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی خلقت عبادی حنفاء كلهم، ما دا ټول انسانان بندگان پیدا کړو ټول موحدین چې د شرک نه خالی وو. وانهم آتتهم الشیاطین فاجتالتهم من دینهم، دوی ته به شیطانان راغله او دوی د دین نه واړول، نو هغه شی په حرام که چې ما دوی ته حلال کړي او دوی ته امر وکړه چې د ما سره شرک جوړ کړي، د هغه څه چې په هغې باندې ما کوم دلیل نه و رالیږلی. د کله نه چې انسان پیدا شو دغه انسي او جني شیطانان دا کوشش کړی دی چې خلق د خالص توحید نه واړی او امر ورته په عبادت د غیر الله سره وکړي. نو دغه جني او انسي شیطانان کله دوی ته عبادت د غیر الله ښایسته کړي په رکوع سجدې سره چې ګوره الله مستحق دی، خو بل هم څوک شته چې مستحق شي د رکوع او د سجدې. نو که په دې کامیاب نشي بیا ورته استغاثه او دعا او طلب دا ښایسته کړي چې دا غیر الله ته صرف کوي. که په دې باندې قادر نشي او کامیاب نشي نو بیا د توکل او د انابت او د یرې د لارې نه دغه انسي او جني شیطانان دغه بنده خطا کړي، توکل په بل چا باندې کوي، رجوع بل چا ته کوي، د بل چا نه یریږي. او که په دې باندې هم د کامیاب نشي دغه جني او انسي شیطانان نو بیا د طریقې د طاعت نه د اتباع نه دغه سړی ګمراه کړي، د غیر الله اطاعت کوي، د غیر الله اتباع کوي او غیر الله ته غاړه ږدي. نو که په دې باندې هم کامیاب نشي بیا د طریقې د تحاکم نه د حلال او د حرامو نه دغه سړی خطا کړي او دا ټول غیر الله ته صرف کړي چې ګوره فیصله کول صحیح ده چې په قرآن او حدیث هم صحیح دي، او ګوره تاڼه تحصیل او دارنګې طاغوت ته فیصله وړل دا هم جایز ده. نو دا خبرې مراد دی په دې حدیث قدسي کې چې انی خلقت عبادي حنفاء كلهم، ما دا خپل بندگان ټول موحدین پیدا کړي، بیا شیطانانو د خپل دین نه واړول. د دې وجه نه الله پیغمبران راولېږل چې دغه عذرونه د خلق ختم کړي، اهل توحید خالص والاو ته چې وکړي زیری ورکړي او یری ورکړي هغه اهل کفر او شرک ته، او دعوت وکړي هغه خالص عبادت ته الله ته، او دوی کفر وکړي په هر هغه څه باندې چې د غیر الله عبادت یې کیدی شي. کفر بكل ما عبد من دون الله، چې دې د کفر بالطاغوت هم ویل کېږي که هغه هر قسم معبود وي او د هغه هر قسم صفت کیدی شي. لکه الله فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
الله فرمایي یقینا لګوي موږ په هر امت کې یو پیغمبر چې دغه پیغمبر دغه قوم ته دا ویلي و چې تاسې د یو الله بندګي وکړئ طاغوت نه اجتناب وکړئ. او بل ځای کې الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون. دوی ته امر نه وشوی مګر د دې چې دوی د یو اله عبادت وکړي، نشته حقدار د بندګۍ مګر همدغه الله دی سبحانه پاک دی عما دغه نه یشرکون چې دوی سره شریک جوړوي. نو لهذا دوستانو قضیه د توحید په عبودیت او په کفر به طاغوت کې او په مسله د تحاکم کې دا ډیره لویه قضیه ده، بلکې دا یو غرض او غایه د انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د رسولانو د رالیږلو ده. دې دپاره پکار دا ده چې دا مسله بې اهمیته ونه ګڼل شي او نه داسې عامه وګڼلی شي لکه څرنګه د فقهي فروعي مسایل دي. بس دوه خبرې دي، یا به غاړه مطلق الله تک دی او کفر به طاغوت کې چې کفر په طاغوت باندې وکړي او خالص الله لره غاړه کېږدي، دې ته ایمان ویل کېږي. او یا به د طاغوت عبادت کې چې هغه کفر او شرک او دارنګې تحاکم وغیره دي. نو په دې سره بیا سړی د دایرې د دین نه وځي، دین د طاغوت ته. نو د دې وجې نه دوستانو جهاد مشروع وګرځولی شو او دارنګې د مجاهدینو ډلې ولېږلې شوې په طرف د کفارو ان د نبي علیه السلام نه تر نن تاریخه پورې. او په دې مسله باندې ولا او برا هم منعقده شوله او صلح او جنگ به هم په همدې باندې کېدی شي. او د همدې په لاره کې دوستانو ښایسته ښایسته نفوس د مسلمانانو د منځه لاړل او د دې وجه نه هم دوستانو هغه ډېر ښکته خلک اوچت شو کوم چې دا دین ومنه او په دې په لاره کې جهاد وکړه. او د همدې په لاره کې ډېر اوچت نفسونه چې ځان ته به اوچت ویلي هغه ډېر ښکته لاړه ځکه طاغوت یې ومنه. نو دا قضیه داسې قضیه ده چې دا ډېره واضحه صریحه قضیه ده د طاغوت مسله. اگر که ډېر مولیان الحمدلله د دې وضاحت یې کړی دی، ولیکن که بل طرف ته ووایو چې ډېرو مولیانو دا مسله همداسې پټه پریښې ده، هغه یې نه ده بیان کړې. نو زمونږ په نسبت باندې دا مسله داسې ده چې دا دې همداسې پرې نه ښودلی شي، بلکې په دې باندې مشغول کېدل د ټولو مسلو نه مخکې دي. دې ته ډېر اهمیت باید ورکړی شي، دا ډېره مهمه مسله ده. دې دپاره چې خلک د دې مسلې نه خبر کړی شي. افسوس ده چې نن ډېر خلک ځان ته داعین وي، څوک داعین د قرآن او سنت ځان ګڼي، څوک ځان مبلغین ګڼي چې موږ دعوت کوو، خو لیکن دوی دعوت د څه کوي؟ د فروعي مسایلو کوي، یا دعوت کوي خو د توحید الربوبیت چې د توحید الالوهیت نه ناخبر دي. دوی اگر که ډېر کوشش هم کوي او خلکو کې ځان محبوب ګڼي، ولیکن دوی هغه اصلي اصول هغه ورک کړی دی او نه ورته معلوم دی چې دوی په هغې اصل باندې نور آبادي وکړي. لکه اصل مسله توحید ده، کفر به طاغوت دی، دا خلکو ته ښودل پکار دي. په ځای دی چې دوی دغه مسله خلکو ته بیان کړي، دوی رالو او هغه فروعي مسایلو باندې شروع شو. د دوی داسې مثال دی لکه د اونې سړی بیخ دی دپاره دی چې ونه شنه شي، د هغې نه میوې راسته راشي او بیا ترې فایده خلک واخلي. نو دغه صاحبان رالو د ونې څانګې راغوڅې کړي او ویې کرلې او بیا په هغې باندې آبادۍ هم کوي. د دې داسې مثال دی، بیا د هغې نه میوې هم طلب کوي چې موږ له میوه راکړي، حالانکې د ونې خلک بیخ کوي، د ونې هغه څانګې خلک نه کوي او نه د هغې نه بیا هغه ونه راشنه کېږي. نو د کومې ونې چې اصل نه وي، بغیر د اصل نه هغه ونه نه شنه کېږي، نه په ځای باندې قرار نیسي او نه به د هغې نه میوې لاسته راشي. نو هدف د دې بحث نه دوستانو دا دی چې موږ او تاسې دا وپېژنو چې طاغوت څه ته وایي. د دې نه مخکې لکه موږ چې مخکې آیات ولوستو، نو په هغه آیات کې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الله فرمایي چې دا انبیا ما لیږلي دغه امتونو ته او دغه انبیاو بیا دا خبره ورته کړې وه
خپل امتونو ته ویلو چې ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، تاسو د یو الله عبادت وکړئ او اجتناب د طاغوت نه وکړئ. عبادت په لغت کې دوستانو عاجزۍ او خشوع او خضوع ته ویل کېږي، طاعت ته. او شرعا عبادت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بهترین تعریف کوي چې اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. شریعت کې عبادت داسې یو جامع لفظ دی د هر هغه څه چې الله یې خوښوي، الله ورسره مینه کوي، که هغه اقوال وي که هغه اعمال وي، او دغه اقوال او اعمال ظاهر وي که باطن وي. د دې وجه نه دوستان دا تعریف شامل دی خضوع، طاعت، انقیاد سره د کمال محبت الله لره. دې ته عبادت ویل کېږي چې الله سبحانه وتعالی یو وګڼي په عبادت سره. او دغه عبادت چې 3 ارکان لري، یو نسک دی، تشریع ده او ولایت ده. د دې دا معنی ده چې الله سبحانه وتعالی په هغه شعائر تعبدي کې به یو غني، د بل چا عبادت باندې کې په دې کې بل څوک د الله سره نه شریکي. دویم د الله افراد او توحید په حکم او تشریع کې فیصله به هغه توړي او د نور فیصلو منلو ته بزان نه تیار او نه به د الله سره د بل چا فیصله منل کېدي شي. دریم الله یو غنل په ولایت سره. چا چې راتګ وکړو دوستانو په طاعت او انقیاد سره بغیر د محبت د الله نه، دی منافق دی، مبغض دی، د الله سره بغض کوونکی دی. او څوک چې ګمان کوي چې د الله محبت بغیر طاعت نه، بغیر د غاړې خودون نه، ظاهر د شریعت نه دی، زنديق او کذاب دی. الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. ورته پیغمبره که چېرته تاسو دا دعوه کوئ چې تاسو د الله سره مینه لرئ، نو زما تابعداري وکړئ، الله به د تاسو سره مینه وکړي، ګناهونه به معاف کړي او الله غفور رحیم. ابن کثیر وایي دا آیت حاکم دی په هر هغه چا باندې چې من ادعا محبت الله وليس هو على الطریقة المحمدیه، چې دعوه خو د محبت د الله د رسول لري لیکن د په طریقې محمدیه باندې به عمل نه کوي، نو فانه کاذب فی دعواه، د دروغجن دی په خپل دعوه کې، فی نفس الامر حتی يتبع الشرع المحمدي، تر څو چې د تابعداري د شرع محمدي ونکړي، او دین النبوي او د نبوي په دین باندې عمل ونکړي، فی جميع اقواله و افعاله، په ټولو افعال او اقوالو. دارنګه د دین دا معلومه شو دوستانو چې عبادت شامل دی ټول هغه جوانب او مجالات د حیات د انسان ته. هر هغه قول او عمل او عقیده چې الله یې خوښوي هغه ته په هغه سره نزدېکت کیدی شي، نو دا داخل ده په عبادت کې دوستانو. او دارنګه عبادت کې شامل دی. دې به ډېر دلایل دوستانو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك امرت وانا اول المسلمين. لکه سورة انعام کې چې الله فرمایي ورته وایي یقینا زما منځ، زما قرباني، زما ژوند، زما مرګ خاص الله رب العالمین لره دی، نشته شریک هغه لره، په دې باندې ماته امر شوی زه اول د مسلمانانو یم. امام ابن جوزی رحمه الله لیکي د دې آیات مقصد دا دی چې دا خلق خبر کا اے محمد صلی الله علیه وسلم چې ان افعالي و احوالي لله وحده، زما افعال او احوال ټول یو الله لري دي، لا لغیره کما تشركون انتم به، لکه څنګه چې تاسو شرک کوئ او تاسو دا ګمان کوئ چې ګویا دا کارونه هم غیر الله ته صرف کیدی شي، نو داسې نه ده. لکه څنګه چې قرباني او نور شعائر تعبدي الله لره یوازې دي، نو همدارنګه نور زندگی حتی چې مرګ هم زما سره الله لره دی. نو د دې وجه نه دوستانو چې د عبادت تشریح موږ وکړه، نو په تیریدلو د زمانه سره دوستانو جهل گمراهی ډیره شوله، د عقیدی هغه هوا بالکل چټله شوله، کثیفه شوله. په حقیقت د دې دین باندې جهل ډیر شو، علمانی کافر مرتد طواغیت پیدا شو، د طواغیت انصار پیدا شو. دا طواغیت انصار چې هغه ځان ته علما شیوخ هم وي او هغوی ځان ته علما وي، خو د علم د هغوی نه براءت دی. او دارنګې دغه طواغیتو دوی ته ډېر لوی لوی صفتونه ورکړه، کله ورته علامه او شیخ او شیخ القرآن والحدیث، فلانې مولانا او فلانې دا غټ غټ نومونه هم ورته ورکړل، دې دپاره چې خلک
د دوی په خبرو باندې دوکه شي او خلک د شریعت نه واړي طاغوت طرف ته او خلک د الله د دین نه واړي بېدینۍ طرف ته او ډېرو ساده خلک بیا د دوی په دغه تقوا باندې هم دوکه شي چې ګوره فلانی خو ډېر تقوادار شیخ دی نو که چېرته دغه فلاني حکومت کې هغه ناست دی نو که چېرته هغه کافر وي نو دی به څنګه پکې ناست د دې وجې نه لکه څرنګه چې مخکې مو ذکر کړ چې عبادت صرف حصر نه دی په څه کې په حج کې په روژه کې په مونځ کې او یا د هغې ځای صرف مسجد دی او یا یو کونج دی چې کښېنه بس عبادت کوه نه عبادت دا شامل دی تحاکم ته چې فیصلې به غیر الله ته نه وړي که دې ویوړي عین لکه رکوع سجده چې غیر الله ته وکړه نو کافر کېږي بیا نو همدارنګې د ډېرو خلکو په نسبت باندې یو بله اهمه مسله چې هغه طاغوت دی دا هم پټه پاتې شوې ده چې تر اوسه چا د دې وضاحت نه دی کړی اگر که کتابونو الحمدلله مفسرین محدثینو کې ذکر شوې دا مسله نو کله چې ته اوس په دې وخت کې په دې خلکو باندې رد وکړي نو په تا باندې فورا اعتراض کوي چې ګوره دې پخوانو مولانو دا مسله نه وه حله کړې حالانکې دا خو په ډېرو خلکو باندې کیدای شي پټه پاتې شوي دا خبره غلطه ده نو نن انشاءالله موږ د دې خبر نه وروستو د یوه اهمې مسلې چې هغه کفر بالطاغوت دی د هغې تذکره کوو او طاغوت څه ته ویلی کېږي په دې باندې اول ځان پوهول پکار دي چې لوی رکن په اسلام کې چې انبیا علیهم الصلاة والسلام په هغې سره راغلي دي هغه ایمان بالله دی او کفر بالطاغوت دی مخکې مو ذکر کړ چې دا غرض او غایه د انبیاو د رالیږلو وه او د رسولانو د رالیږلو وه او اول چې په بنده باندې کوم شی واجبېږي مخکې د مونځ نه مخکې د روژې نه مخکې د زکات نه مخکې د حج نه او نور اطاعتونه هغه ایمان بالله دی او بیا کفر بالطاغوت دی او دغه ایمان نه صحیح کېږي مګر وروسته د کفر بالطاغوت نه صحیح کېږي یو عمل هم قبول نه دی د یو بنده مګر بعد الکفر بالطاغوت دارنګې د یو انسان وینه نشي بچ کېدی مګر په کفر بالطاغوت سره بچ کېږي چې کله کفر بالطاغوت وکړي الله فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة دې آیت مخکې ترجمه شوې ده سورة بقره کې الله فرمایي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم یعنی هغه چا چې کفر په طاغوت باندې کو ایمان په الله باندې راوړو نو د مضبوطه کړۍ د ایمان راټینګه کړه لا انفصام لها چې شلېدل نشه دا کړۍ لره او الله سمیع علیم اورېدونکی پوه دی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي چې دلته کفر بالطاغوت مخکې کړي ایمان بالله نه وایي ځکه ډېر خلک ایمان راوړي په الله باندې خو کفر په طاغوت باندې نه کوي لهذا دی مؤمن نه دی نو مخکې کول د کفر بالطاغوت په ایمان باندې د دې ډېر فایدې دي یو وجه دا ده چې دا مسله د کفر بالطاغوت باید سپکه ونه ګڼلی شي او دې کې دا بیان وکړه چې دا ګوره یو ډېره اهمه مسله ده چې نور اصول په بنا کېږي او نور فروع په بنا کېږي چې کله کفر بالطاغوت ونه کړي په دې باندې بیا نورې مسلې نه متفرقېږي نه نور اطاعت الله ته قبلېږي نه نور عبادت الله ته قبلېږي د دې وجې نه کفر بالطاغوت مقدم که په ایمان بالله باندې دویم دوستانو دا چې دې آیات کې دا ذکر شو چې کفر بالطاغوت مقدم دی نو که ایمان یې مخکې کړی او په کفر بالطاغوت باندې نو ایمان به بیا خپل مؤمن ته فایده نه ورکولی مګر وروسته د کفر بالطاغوت نه تر څو چې دی د شرک نه ځان بچ نه کړي او طاغوت باندې کفر ونه کړي د ایمان صحیح کېږي نه ځکه بیا خلط راځي دریم نمبر کې دوستانو دا چې ایمان بالله او ایمان بالطاغوت دواړه نه جمع کېږي د یو مسلمان په زړه کې ځکه ایمان په یو باندې دا مستلزم دی انتفاع د بل لره که ایمان دی په طاغوت راوړو نو د ایمان بالله نه لاس ووینځه ایمان بالله دی راوړو نو بیا به د ایمان بالطاغوت نه لاس وینځي ځکه ایمان او کفر یو زړه کې جمع کېدی نشي یا به ایمان بالله راوړي چې د هغې نه مخکې کفر بالطاغوت کې یا به ایمان بالطاغوت وي چې کفر بالله به کې نو دا دواړه نه جمع کېږي دوستانو او بالفرض که موږ وایو که څوک دا وایي چې یاره دا جمع کېدی شي نو د داسې مثال دی چې اجتماع د یو شي او د هغې د ضد په یو وخت کې اور او به نه جمع کېږي لکه پښتو کې چې متل دی عروة الوثقا کې علما لیکي
چې دا ایمان دی او بعض ویل چې دا اسلام دی چا ویل چې لا اله الا الله خدا ټول اقوال یو بل ته نږدې دي او صحیح دي چې دې کې کوم منافات نشته مفهوم د آیات دا د دوستانو دا آیات تقاضا کوي چې ایمان په الله باندې راوړو او کفر به طاغوت ونه کو یا کفر په طاغوت کو ایمان په الله رانوړو نو دې سړي لا اله الا الله صحیح نه ده او نه په عروه الوثقا باندې کوم تمسک وکړو او نه دغه د اسلام مضبوطه کړی راټینګ کړو دیو جن حدیث کې مرادي دوستانو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله چې لا اله الا الله او کفر په ما يعبد من دون الله باندې وک نو د مال بچته حرام دی او د وینه حرامه ده چې نه بشي توي دی او نور حساب په الله باندې دوستانو په دې باندې ځان پوي کوي څوک چې لا اله الا الله وی لیکن کفر په طاغوت باندې نه کوي نو زه د مثال له لکه یو وخت دوه کار کول هم دغه شی ضد کوي او هغه شی په ځای راوړي نو لا اله الا الله دا متضمنه د کفر په طاغوت سره په جانب د نفي کې نو چې کفر په طاغوت باندې ونه کړو د دې مثال دی چې لا اله الا الله وی به په بل عبارت باندې یا په بل جهت باندې دی په لسان د مقاله په لسان د حال باندې څوي چې هناك اله مع الله بل اله هم چې دغه عبادت کې دي شي دا ایمان بالله ایمان په طاغوت باندې د مثال دی ځکه دا په دې دعوه د توحید کې به دروغجن دی منافق دی زنديق دی دا الله په دین پوری خندا کوي دروغجن خو ځکه دی یو طرف ته دعوه کوي چې ما ایمان په الله باندې راوړی بل طرف ته به ایمان په طاغوت باندې هم راوړي نو دا دروغجن شو منافق ځکه دی چې دوه شی نه جمع کړو په جواب باندې دی وای چې ما ایمان بالله راوړی لیکن به په مقابل کې دی کفر پټي عبادت طاغوت پټي حالانکه دی منافق دی په دې وجه باندې او زنديق ځکه دی چې دی انکار کوي کفر کوي په څه باندې په الله باندې په پټه باندې ځکه په پټه دی عابد د طاغوت دی د طاغوت عبادت کوي چې کله په حجت قائم کی نو به هغه څه پټي چې د پزړه کې دی نه وای زه مسلمان یم لا اله الا الله مې ویل د الله په دین پورې خندا ځکه کوي چې اعلان توحید کړی چې زه مسلمان یم په ورځ کې ډېر پیری منځونه هم کوي حجونه هم کړي لیکن په هر وار کې چې کله بیا د باندې چې شي راشي څه معمولی غونډه تناظر راشي نو منډه وي تاړو کچرو ته ولسوالۍ ته وغیره ته به طاغوت ته فیصله وړي دی وجنه دوستانو دا سړی زنديق هم دی منافق هم دی الله دین پوری خندام کوي کذاب هم دی دروغجن هم دی نو دوستانو ځان په یول په دی باندې پکاري چې دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین چې دا ټول توحید دی چې هغه معرفت د لا اله الا الله محمد رسول الله دی او داغي په مقتضا باندې عمل کول دي لیکن د تاسف خبر ده چې ډېر د خلکو نن ورځ دغه معنی حقیقي دي کلمې نه پیژني عمل په هغه سمانه کوي چې دغه کلمه هغه سیز ماتي په نواقض باندې دوی عمل کوي بس دوی دا ګمان کوي چې د دې کلمې معنی دا ده چې بس خالق نشته او رازق نشته مگر یو الله دی زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي نو دوی گویا کې د دې کلمې معنی صرف په توحید ربوبیت سره کوي او دا قسم توحید خو موږ مخکې د توحید مسله کې دا ذکر کړو چې بنده لره دا بچ کون کې نه ده دغه توحید بنده لره نه بچ کوي او نه بنده داخلي په دایره د اسلام او د ایمان کې حتی تر دې پورې چې نبی رسول الله صلی دغه مشرکین سره چې جهاد کړي هغه توحید ربوبیت معنی نو په دې سړي باندې د مسلمان هغه اطلاق نشي کېدی چې توحید ربوبیت معنی او بس مکه چا پیدا کړل اسمان چا پیدا کړل دا یا الله پیدا کړل دا خو هر سړی معنی کافری معنی مشرکی معنی تر سوچ دې عقیده سره توحید الوهیت او د عبودیت یو ځای نشي چې توحید الوهیت او عبودیت یو ځای شو نو بیا به دغه توحید د ربوبیت قبلې دي شي بعض په عوام کې به دي چې معنا یاد نه نو دایم کافر دی چې معنا دی یاد نه دا عقیده ده چې کله عقیده د لا اله الا الله د چا صحیح نه وي په حقیقت باندې دغه پوی نه وي ځکه د عقیده شری د شروط او د لوازمات او د علم نه ده او د فهم د معتقد نه ده ځکه یو جاهل په شی باندې د شي لکه هغه شی چې دور کړی وي بعض به د شي چې معنا باندې خو پوي لیکن عمل دغه مقتضا باندې نه کوي دا هم کافر دی ځکه عمل په توحید باندې دا شرط د صحت د ایمان نه دوستان او دا یو د شهادت د توحید علمی نه دا غي تقاضا ده
نو څوک چې کفر به طاغوت دوستانه ونه کي لا اله الا الله ته فایده نه رسي او بلکې ټول اعمال صالحات هغه مونځ وي که حج وي که زکات وي که روژه وي نو دا ټولو ته فایده نه رسوي ځکه دی په توحید باندې راتګ نه کوي. نو د دې وجه نه چې موږ کفر بالطاغوت ونکړو په ټولو اشکالو په ټولو الوانو په ټولو رنګونو کې او توحید متحقق نکړو کوم چې الله موږ د دې لپاره پیدا کړي نو په کار دا ده چې موږ کفر بالطاغوت وکړو نو زموږ ایمان بالله صحیح شي که دا موږ ونه کړو نو دوستانو زموږ بیا ایمان صحیح نه دی. نو طاغوت پیژندل اول ضرور دی چې طاغوت څه ته ویل کېږي. کلمه د طاغوت د الله په کتاب کې 8 کرته راغلې ده. سورة بقره کې 255 نمبر آیت کې الله فرمایي فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. چا چې کفر په طاغوت باندې وکړي ایمان په الله باندې راوړو نو د تمسک وکړو په مضبوطه کړۍ د اسلام او ایمان باندې لا انفصام لها چې نشته شو کېدل هغې لره او الله اوریدونکی او عالم دی. سورة بقره 255 نمبر آیت کې الله فرمایي والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. هغه کسان چې کافران دي دوی دوستان طاغوت دی دوی وباسي د رڼا نه هغه تیارو طرف ته. سورة النساء 50 نمبر آیت کې الله فرمایي الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. الله فرمایي ته نه ګورې هغه کسان ته چې دوی ته علم ورکړی شوی دی بیا دوی ایمان لري په ساحر او په طاغوت باندې. دې آیت کې هم د طاغوت تذکره شوې ده. سورة النساء 50 نمبر آیت کې څلورم هم د طاغوت تذکره شوې ده الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امر ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. ایت نه ګورې هغه کسانو ته چې دوی ګمان کوي چې دوی مؤمنان دي ایمان یې راوړی په هغه څه باندې چې تا ته نازل شوی ده او تا نه مخکې کتابونه په هغې باندې هم دوی د ایمان چې شی کوي ګمان کوي. خو ګوره یریدون ان یتحاکموا دوی اراده لري چې دوی فیصلې وشي طاغوت ته وقد امروا ان یکفروا به او په تاخیر دوی ته امر شوی چې دوی کفر کوي په دې باندې ویریدو شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا او شیطان اراده لري چې دوی ګمراه کړي په ګمراهۍ لرې سره. 5 نمبر کې سورة النساء 6 نمبر آیت کې والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. هغه کسان چې کافران دي دوی قتال کوي په لاره د شیطان په طاغوت کې نو تاسو د شیطان هغه دوستان سره قتال وکړئ. 6 نمبر کې سورة مائده 15 نمبر آیت قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. دی آیت کې هم الله تذکره د طاغوت کړی ده او بل آیت کې سورة النحل کې ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سورة الزمر کې والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. دی اتو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د طاغوت تذکره کړی ده. دا مسله باید ډیره اهمه وي او اهمیت ته ورکړی شي. نو اوس موږ د دې معنا کوو چې طاغوت لغت کې څه ته وایي. دا د طغا یطغا طغیان نه ماخوذ دی دوستانو چې یو شی سرکشي وکړي اوچت شي کفر کې اوچت شي او دغه خپل قدر او اندازې نه اوچت شي چې د حد نه مجاوزت وکړي په ګناه کې هغه ته طاغي وایي. لکه وی وطغى الماء والبحر وی اوبو زیته وکړو مطلب دا چې موج وکړو د دریاب نه راووختي. دا خو لغوي معنا شو. طاغوت د دې اطلاق په یو باندې کېدی شي په جمع باندې کېدی شي مذکر او مؤنث باندې کېدی شي. دا وزن د فعلوت دی نو بیا او جمع د طاغوت طواغیت راځي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغی. تاسې قسمونه په خپلو پلارانو باندې مه کوئ مې په طواغیتو کوئ. په بل روایت کې ولا بالطواغیت راغلی. نو طواغی جمع د طاغیه ده. دا هغه شی نه چې دغه مشرکینو به عبادت کو بوتان او نور وغیره. لکه یو طاغوت د دوس قبیلې او د خثعم قبیلې و د هغوی هغه معبودو. امام ابو اسحاق لیکي کل معبود من دون الله
جبت و طاغوت، هر معبود من دون الله چې د هغه عبادت کیدی شي هغه ته فیصلې وړل کیدی شي هغه به جبت او طاغوت وي. د دې آیت لاندې هغه دا معنا کړی د یؤمنون بالجبت والطاغوت. امام ازهری بیا وایي چې جبت او طاغوت دا حوی ابن اخطب او کعب بن اشرف دی. امام شعبی او عطا او مجاهد وایي چې جبت سحر ته وایي او طاغوت به شیطان او کاهن ته وایي. او کل راس فی الضلال، هر هغه څوک چې هغه د ګمراهۍ سر وي دې ته طاغوت ویل کیږي. کله کله طاغوت یو تم ویل کیږي، کله کله طاغوت لکه یو تم ویل کیږي، یو طاغوت. قرآن نظم شان کې دا هم راغلی دی والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. کله کله جمع راوړي الله والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. او دارنګې کله کله دا طاغوت جنس استعمالیږي په شان د جنس، لکه جنس طاغوت صرف طاغوت ذکر شي نو بیا جنس طاغوت ته شامل وي چې هغه یو وي که دوه وي که ډېر وي. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. د محدثینو او د مفسرینو ډېرې معنی د طاغوت نقل دي. چا طاغوت شیطان ته ویلی دی لکه عمر بن الخطاب، عبدالله بن عباس، امام ابن کثیر د دوی نه دا نقل کړي دي د آیت لاندې فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله. دې نه مراد شیطان دی او دا قول قوي ځکه دی جاهلیت والا او یارنګ مشرکین او کافرو چې څه عبادت کو د بوتانو او طاغوت د عبادت هغې ته به فیصلې وړلې، هغې ته به طاغوت د تشریع او د حکم ویو، هغوی نه به مدد حاصله او هغې ته به طاغوت د ولایت ویو. نو مجاهد وایي چې شیطان په صورت د انسان کې دا طاغوت دی فهم یتحاکمون الیه وهو صاحب امرهم چې دوی به هغې ته فیصلې وړلې. نو یو معنا دا ده. دویمه معنا د طاغوت کل ما عبد من دون الله، لکه امام مالک او جمهور اهل لغت دا معنا کړل، دا هم شامله ده ټولو معانیو د طاغوت ته. دریم به چا معنا کړل الکهان لکه عبدالله بن عمر او جابر بن عبدالله، دغه په غیبو چې خبر ورکوي شیطانان هغوی ته خبرې ښیي بعضې. څلورم نمبر کې بعضو معنا کړ د ساحر لکه سعید بن جبیر وی. پنځم نمبر کې بوتان خلک یادوي لکه عکرمه او اسحاق او سودي. او دارنګې بل احبار الیهود د یهودو هغه پیران لکه دغه آیات د دې باره کې نازل شوي یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، چې یو سړی د یهودو نه چې هغه ته به کعب بن اشرف ویو، دا د هغوی مشر و عبدالله بن عباس وی. وکانو اذا ما دعوا الى ما انزل الله الى الرسول، کله چې به دا یهود دعوت کړی شو چې د الله او د رسول خبره ومنئ هغې ته تحاکم کوئ، هغې ته فیصلې وړه، دې دپاره چې هغوی ستاسو منځ کې فیصله وکړي. نو دوی به ویل بل نحاکمکم الی کعب بن اشرف، موږ تاسو راکاږو فیصلو د کعب بن اشرف ته. نو دا قول الله تعالی بیا دې آیت کې دغه تذکره شوې ده یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. دا قول د ضحاک دی د ربیع بن انس او د مجاهد دی. دارنګې دوستانو په دې تعریفونو کې جامع تعریف هغه دا ده چې کل ما عبد من دون الله، طاغوت هر هغه شی چې د هغې عبادت کیدی شي سوا د الله نه. نو هغې کې هر عبادت راتلی شي، تحاکم راتلی شي، رکوع سجده راتلی شي، توکل انابت راتلی شي وغیره ټول. او دا معنا امام مالک ابن انس رحمه الله کړی ده، دا قول د جمهور اهل علم. نو طاغوت کل ما عبد من دون الله ته وایي، دا اجمالی تعریف دی. خو څوک چې حقیقت دی تعریف ته وکړي نو طاغوت شیطان ته هم ویل کېږي، ځکه شیطان چې دا داعي دی عبادت د غیر الله ته، اصل دی دغه داعینو. لکه بل دی کې الله فرمایي الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا. نو هغه څوک چې کفر کوي یا عبادت د غیر الله کوي نو شیطان هغه ته د کفر او شرک یې ښکاره کړي، دغه عبادت د غیر الله په ظاهر کې ته ښکاره کړي. بل الله فرمای الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما تاسو سره وعده نه وکړي چې بنی آدم تاسو به شیطان عبادت نه کوئ، یقینا د ستاسو لپاره دشمن ښکاره دی. او د ابراهیم علیه السلام نه الله حکایت کوي یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا.
ای پلاره د شیطان عبادت مه کوه ځکه شیطان د رحمان دپاره نافرمان دی، هغه د الله نافرمانی کوي. سره دې نه چې دغه پلار یې د بوتانو عبادت کوي، لیکن دلته یې څه ویلي لا تعبد شیطان، ځکه شیطان ورته دغه بوتان ښایسته ښکاره کړي دوستانو، نو ځکه دلته طاغوت شیطان ته هم ویلی کېږي. لکه بل دی الله فرمایي وإذ قال إبراهیم لأبیه آزر أتتخذ أصناما آلهة، کله چې ابراهیم علیه السلام پلار ته ویل چې هغه آزر و آیا ته نیسي بوتان لره الهه، نو شیطان هغه طاغوت اکبر دی. نو هغه څوک چې د بوت عبادت کوي، د کاڼي عبادت کوي، د ونې عبادت کوي، د بشر عبادت کوي، گویا کې دا د دې داسې معنا شو چې دا د شیطان عبادت کوي. هغه څوک چې هغه فیصلې وړي د لړمکاري قانون ته، اساسي قانون ته، وضعي دستور ته، سپین ږیرو ته، نرخ ته، د پښتنو نرخ ته، هغه حاکم من دون الله ته، نو دی په اصل کې فیصله وړي شیطان ته، او همدا معنا د تحاکم الی الطاغوت ته. نو هغه څوک چې هغه قتال کوي په لاره د نصرت د قومیت کې یا د وسنیت کې یا د پښتونولۍ کې یا د وطن کې او یا د جمهوریت په لاره کې، نو دا به قتال وي په لاره د شیطان کې، او همدا معنا د قتال فی سبیل الطاغوت. نو څوک چې حقیقت ته نظر وکړي نو طاغوت شیطان دی، او څوک چې ظاهر ته نظر وکړي نو بیا په هغه څه چې هغه مخامخ عبادت دغه کېدی شي، څوک د پیر عبادت کوي، څوک د قبر عبادت کوي، څوک وغیره وغیره. امام ابن جریر لیکلی دی چې زما په نظر باندې غوره قول دا چې طاغوت کل ذی طغیان علی الله فعبد من دونه، هر هغه سرکش په الله باندې چې دغه عبادت کیدی شي دغه ته طاغوت ویل کیږي. انسانا کان ذلک المعبود او شیطانا او وثنا او صنما او کائنا ما کان من شیء، که هغه بوت وي که شیطان وي او که دا معبود هر شی وي که انسان وي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله به لیکي چې طاغوت څه ته ویل کیږي؟ طاغوت هغه شی ته ویل کیږي چې من تحوکم الیه من حاکم بغیر کتاب الله، چې هغه د فیصلې کیږي او هغه بغیر د کتاب الله نه، نو دغه به طاغوت وي. امام ابن قیم رحمه الله به بهترین تعریف کړی دی، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت هر هغه شی ته وایي چې د کوم بنده د خپل حد نه تجاوز کوي د عبودیت نه، او هغه د خپل معبود، د خپل متبوع او د خپل مطاع په حق کې. بیا وایي فطاغوت كل قوم من يتحكمون الیه، طاغوت د هر قوم هغه څوک دی چې هغې ته فیصلې وړي، چې هغه غیر الله وي او غیر رسول وي، د الله کلام ته، د محمد رسول الله سنت ته فیصلې نه وړي، او یا عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه د بل چا، او یا تابعداري کوي په پټو سترګو باندې تقلیدي انداز کې، او یا اطاعت کوي خو لیکن دی نه پوهېږي چې دا اطاعت د الله دی. بیا وایي فهذه طواغیت العالم، دا طواغیت د عالم اذا تأملتها، کله چې ته سوچ وکړي او د خلکو د حال احوالو ته سوچ وکړي نو ته به وګورې رأیت اکثرهم عدلوا من عبادة الله الى عبادة الطاغوت، چې دوی عدول کړی د عبادت د الله نه عبادت د طاغوت ته، او د تحاکم نه الله او رسول ته تحاکم د طاغوت ته، او د اطاعت او متابعت د رسول نه اطاعت د طاغوت او متابعت د هغه طاغوت ته. اعلام الموقعین کې لیکلي دي. افسوس موږ دا وایو د ابن قیم رحمه الله په وخت کې چې د نن نه تقریبا 200 کاله مخکې تیر شوی دی، هغه وخت کې دا سوچ کوي او دا تعصف کوي چې ګوره نن په عالم کې څومره تواغیت دي او تحاکم طاغوت کېدی شي، نو آیا نن به څه حال وي زموږ په دې وخت کې؟ امام شنقیطي لیکلي دي رحمه الله والتحقیق ان كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، چې د غیر الله عبادت کېدی شي هغه هر قسم عبادت او د هغې عبادت کېدی شي نو دا به طاغوت وي. والحظ الاکبر من ذلك للشیطان، بیا وایي په دې کې غټه حصه د شیطان ده، ځکه دغه شیطان اول اصل د دغه طاغوت. عبدالرحمن ابو بطین رحمه الله لیکي الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل راس في الضلال يدعو الى الباطل ويحسنه. طاغوت شامل دی هر معبود من دون الله ته او هر هغه سر په گمراهۍ او کفر کې چې خلق دعوت کوي باطل ته او دغه باطل ورته ښایسته ښکاره کوي. بیا وایي ویشمل ایضا دا طاغوت شامل دی هر هغه شي ته كل من نسبه للناس للحكم بينهم باحکام الجاهلیه المضاده لحكم الله ورسوله،
هر هغه خلق چې ځان د پاره یو حاکم مقرر کړی وي، یو سپینګیری مقرر کړی وي، یو نرخ مقرر کړی وي او د جاهلیت هغه فیصلې پې کوي چې هغه فیصلې د الله او د رسول د شریعت متضاد وي، بیا وی دا کاهن او ساحر او دارنګې هر هغه داعی د غیر الله عبادت ته طاغوت هغې ته هم شامل دی. امام محمد حامد فقی لیکلي دي وایي د کلام او د سلفو نه خلاصه په د طاغوت مسله کې دا راوځي چې طاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله وإخلاص الدين والطاعة الله ورسوله سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها. وی طاغوت هر هغه شی دی چې بندهی د عبادت د الله نه، د اخلاص د دین نه، د اطاعت د الله او د رسول نه برابر خبره په دې کې دا که شیطان وي، دا شیطان جنی وي او که انسي وي، او که دا ونه وي او که کاڼی وي چې د هغې عبادت کیدی شي دغه بنده د الله د عبادت نه بندوي نو دغه طاغوت دی. بیا وی ويدخل في ذلك بلا شک الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلامي، او په دې طاغوت کې شامل دی بلا شک هغه فیصلې کول په قوانینو اجنبیو باندې لکه د لړمیکالي قانون، د پاکستان د کفر قانون، د افغانستان د کفر قانون، د سعودي د کفر قانون او نور نام نهاد اسلامي ملکونو کې چې یمن او اردن وغیره مصر د ټولو کې د کفر قوانین نافذ دي، دا قوانین اجنبي دي د اسلام نه. بیا وی و شرایعه وغیرها من كل ما ودعه الانسان، هر هغه قانون چې هغه انسان جوړ کړی وي لیحکم به فی الدماء چې خلکو کې فیصلې کوي، والفروج والاموال د زنا باره کې فیصلې کوي، د قتل باره کې فیصلې کوي، د سرقې او د مال او د غلا باره کې فیصلې کوي، د ځان یې کوي، اسلامي قانون پکې نه تطبیقوي. وليبطل بها شرائع الله، د دې لپاره چې باطل کې دوی په دې سره د الله شریعت من اقامت الحدود چې حدود قایم نشي او دارنګې سود حرام نشي، زنا حرام نشي، شراب حرام نشي، دوی په دغه قانون سره دا شی نه ختمول غواړي. بیا وی مما اخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها، چې دا قانون دغه حکومتونه په ډېر ښه شان سره د هغې ساتنه کوي، د هغې حمایت کوي. وی والقوانین نفسها تواغید، دغه قوانون په خپله تواغید دي، وواضعوها ومروجوها تواغید، د هغې وضع کوونکي، د هغوی رواج کوونکي، د هغې نشر کوونکي ټول تواغید دي. وامثالها من كل کتاب وضعه العقل البشري، او د دارنګې نور مثالونه د دې په شان باندې نور قوانین چې د هر کتاب نه هغه د هغوی صرف عقل والاو جوړ کړي وي، ځان ته عقلدار وي، ځان ته عقلمن وي، د دې دپاره لیصرف عن الحق، دپاره د دې چې خلک د حق نه واړي هغه حق جاء به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې راغلی وي، یا قصدا یا د غیر قصدا، نو دغې ته به هو طاغوت، دغې ته طاغوت ویلی کېږي. د فتح المجید په حاشیه کې حامد فقي صاحب دا خبره کړې ده، ډېره بهترینه خبره کړې ده. سلیمان ابن سحمان بیا وایي چې طاغوت درې قسمه دي، یو طاغوت د حکم، یو طاغوت د عبادت، او بل طاغوت د طاعت او د متابعت. نو دوستانو خلاصه د دې دا شوله چې طاغوت هر هغه څه ته ویلی کېږي کل ما عبد من دون الله چې د هغې عبادت کیدی شي د غیر الله، دې ته طاغوت ویلی کېږي، او هغه غیر الله په هغې باندې راضي وي. اگر که یو معمولي مسله جزي مسله وي او یا یو معمولي عبادت وي نو دې ته به طاغوت ویلی کېږي. د دې وجه نه دوستانو بعضې طواغیت چې په دې نن وخت کې د هغې عبادت کیدی شي، موږ د هغې نشاندهي کول غواړو. اول طاغوت نن سبا وخت کې شیطان دی چې دغه ابلیس لعین خلق عبادت د غیر الله ته واړول د خپلې وعدې مطابق چې د الله سره کړې وه. لکه صورت اعراف کې الله فرمایي قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان چې کله الله ورټه لعنتي کو نو وی ویلې چې خامخا زه به کښېنم دوی ته ستا په لاره کې چې هغه سمه لار ده، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، زه به بیا دې انسانانو ته راتګ کوم مخې نه، ومن خلفهم د وروستو نه، وعن ایمانهم وعن شمائلهم د ښي او چپ طرف نه، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر به ته موحدین ونه ګورې. دا وعده د الله سره کړې وه نو دا وعده د شیطان رښتینې کړه. نو نن وخت کې اکثر خلک د شیطان طاعت کوي، د شیطان عبادت کوي. دا عبادت د شیطان داسې نه چې شیطان خلک ګوري او دوی ته سجده کوي، نه، بلکې د شیطان تابعدار دي، شیطان ورته تحاکم ښایسته کړی دی، دا قوانین کفري ته ښایسته کړي دي.
د کافرو سره دوستی سره خسته کړی ده دا ټول د شیطان عبادت دی کنه. دویم نمبر کې دوستانو د خپل هغه هوا او د خواهش تابعداري نن وخت ډیره شته دام طاغوت دی چې یو انسان د خپل خوښي مطابق فیصله کوي چې خوښ شي نو د ته هوا ویل کېږي. په دې ټولو صورتونو کې دا الٰه جوړ شوی دی په هغې باندې فیصله کیدی شي. دریم نمبر کې الحاکم بغیر ما انزل الله، کوم بادشاه چې د غیر الله په قانون باندې فیصله کوي، د طاغوت په قانون باندې فیصله کوي، نو دا هم چې شی دی طاغوت دی. الله فرمایي ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. چا چې فیصله ونه کړه په هغه باندې چې الله لېږلي دي نو دغه کسان هم دوی کافران دي. بل ځای کې الله فرمایي ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئک هم الظالمون. چا چې فیصله ونه کړه د الله په ما انزل الله باندې نو یقینا دا کسان ظالمان دي. دلته ظلم نه مراد انتها د ظلم د چې هغه کفر دی، ځکه والکافرون هم الظالمون. بل ځای کې الله فرمایي نو چا چې فیصله په قرآن او سنت ونه کړه نو دا کافر دي په کفر اکبر سره چې دا مخرج من المله دي، انسان د ملت اسلامي نه وباسي، د دین نه وباسي. بل ځکه الله فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا دوی د جاهلیت هغه فیصلې طلب کوي، هغه غواړي، او څوک د زیات ښایسته د الله نه په فیصله کې دپاره دا قوم چې یقین لري. نو هر هغه څوک چې فیصله وکړي په غیر د قانون د الله باندې نو دا حکم د جاهلیت دی او دا آیات شامل له هغې ته. د دې وجه نه دوستانو دا لفظ د طاغوت شاملیږي دا صفت هر هغه چاته چې هغه فیصلې په نرخ باندې کوي یا فیصلې کوي په خود ساخته قانون باندې، لکه د لړمیکاري قانون، د اساسي قانون یا نور وضعي دساتیر د عربو، یا مثلا هغه سپینګیري چې په دې بعضې قبایلو کې د هغه فیصلې کوي، دا هم تواغیت دي. یا هغه عاداتو د پښتنو باندې چې د هغوی ته د پلارانو د نیکونو نه پاتې دي هغې ته نرخ ویلی کېږي. نو دا په خپلو هغه خواهشاتو باندې دوی دغه فیصلې کوي چې هغه باطل دي. د الله په شریعت باندې دوی دغه قوانین بیا مخکې ګڼي. بعضې مرتد او منافقین وایي ولې دا نرخ هم لازم دی که نه، دا خو د پخوا نه دا کېده، حالانکې دا د کفر خبره ده. نرخ څه ته ویلی کېږي چې دا د الله په دین باندې ته مخکې کړي. د دې وجې نه دوستانو دې ته تواغیت ویلی کېږي، اگر که خلکو ته تواغیت نه وایي ولیکن په ظاهره کې دا تواغیت دي دوستانو. نو دا آیات دوستانو چې ومن لم يحکم ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، چا چې فیصله ونه کړه په هغه څه باندې چې الله را لېږلي دي دا کسان هم دوی کافر دي. سبب نزول د دې آیات دوستانو هغه دا دی، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، یو سړی ورته ذکر کړه یوه ښځه چې هغوی زنا کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې تاسو په تورات کې د زنا په هکله څه مومئ چې شی شته، څه حکم پکې شته؟ هغوی ویلې او موږ به دوی په درو باندې وهو، دوی به صرف شرموو. عبدالله بن سلام رضی الله عنه ناستو نو ورته ویل کذبتم ان فیها الرجم، تاسو درو ویلې بلکې په تورات کې رجم شته دی. تورات چې راوړه هغوی تورات خور کو. نو یو د هغه مولیانو نه ځکه شیخ و که نه د طاغوت شیخ، نو یو د هغه مولیانو نه په آیات د رجم باندې ګوتې کېښودې، مخکې وروسته ویو. نو عبدالله بن سلام ورته وایي ارفع یدک، چې لاس یې اوچت کړه فاذا فی آیت الرجم، نو بیا آیت د رجم پکې و. بیا دوی وویلې صدقه یا محمد فیها آیت الرجم، ای پیغمبره دا رښتیا و چې په دې کې آیت د رجم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا امر وکړو او هغه رجم کړی شو. بخاري او مسلم کې دا حدیث شته. په بل روایت د مسلم کې د برا بن عازب رضی الله عنه نه روایت دی، وایي نبي علیه صلات وسلام تېرېده په یو یهودي باندې چې د هغه مخ تور و، والی شوی هم و. نبي علیه صلات وسلام دعوت کړه چې دا څه خبر ده؟ یهودو ته یې وویلې اهکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم، تاسو په دې تورات کې د زنا حد داسې مومئ؟ هغه ویلې او. نو د هغوی علماو نه یو کس راوغوښته، رسول الله سره ورته ووایي تا دې په الله باندې قسم وي، په هغه ذات باندې دې ستا قسم وي چې تورات یې په موسی نازل کړی دی، آیا د زاني حکم ستاسې په کتاب کې داسې دی؟ هغه ویلې نه. نو بیا دغه یهودي ورته ووایي که تا ما ته قسم نه وای راکړی نو ته مې نه وای خبر کړی. بیا وایي نجده الرجمه ولکنه کثر فی اشرافنا،
من دا رجم په تورات کې موندلی و، دا نه چې په تورات کې رجم حکم نه و، لیکن زمونږ اشراف او غټانو لویانو د مردارانو مشرانو په زناګانې ډېرې کولې. کله چې به مونږ هغه شریف په زنا باندې ګیر کړو نو ترک نه پرېږدم خو ده، لیکن کله چې به غریب ونیو نو اقمنا علیه الحد ده، نو مونږ په هغې باندې حد قایم کړو. بیا مونږ وویلې راشئ چې جمع شو ټول په شریف او په واضح دواړو باندې په مالدار او په غریب باندې دا حد قایم کړو. نو مونږ ټولو دغه یو حکم وګرځو چې هغه مخ تورول او دارنګې د هغې شرمول په ځای د رجم باندې مونږ دا خبره غوره کړله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي اللهم انی اول من احی امرک اذا اماتوه، یا الله زه اول هغه څوک یم چې ما دغه ستا دغه فریضه ادا کړه او دغه چې دوی کومه ختمه کړې وه، یعنې دا رجم ما جاري کړ. نو دوستانو په دې آیت کې اوس یهود صرف د حکم په تغییر باندې الله فرمایل فاولئک هم الکافرون، دا کسان کافر دي. نو اوس که یو سړی د سره یو حکم مني نه، لکه اوسني تواغید د سره د الله قانون نه مني، د دې قانون مقابل کې د لړمکاري قانون منلی دی، هغې خود ساخته جوړ کړی دی، نو دا به کافر نه وي. د دې وجې نه دوستانو دا آیتونه نازل شوي دي د یهودو باره کې، خو دا زمونږ دپاره هم دي، دا نه چې دا به صرف د یهودو پورې خاص وي. حکم عام دی، هر هغه چا چې د یهودو پر انکار وکړو نو دا آیات هغې ته شامل دی، هغه به کافر وي. چې چا چې تحکم غیر الله ته وکړو، طاغوت ته وکړو، ځکه صحابه کرام سره دی نه چې په سبب د نزول د آیت کې مختلف دي، لیکن په دې کې مختلف نه دي چې دا حکم عام نه دی. دوستانو بله قاعده شرعي ده، هغه دا چې العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. عبرت عموم د الفاظو لوي، سبب نزول لره عبرت نه وي. حذیفه رضی الله عنه وایي دا آیات چې کله د په مخکې ذکر شو ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، یو سړي وویل چې ان هذا فی بني اسرائیل، دا خو د بني اسرائیلو په باره کې نازل شوی دی. لکه نن بعضې وخت کې ملیان هم دا خبرې کوي چې یاره دا آیتونه خو د بني اسرائیلو باره کې دي، په موږ باندې تطبیق وایي. نو حذیفه رضی الله عنه ته څه عجیبه خبره وکړه، وایي نعم الاخوة لکم بنو اسرائیل، دا بني اسرائیل خو ستاسو ډېر ښه ورونه دي، ان کان لکم کل حلوه، که د هغوی باره کې یو خوږه خبرې نو هغه ستاسو دپاره خوږه خبره وي. تاسو وایئ چې دا زموږ دپاره ده، ستاسو دپاره به خوږه خبره وي او د هغوی دپاره به ترخه خبره وي. قرآن کې چې کوم ځای تریخ راشي نو تاسو یې وایئ چې دا خو د یهودو باره کې دی، او چې کوم ځای خوږ راشي نو بیا برید تاو کړئ چې دا ستاسو دپاره دی. بیا وایي والله لتسلکن طریقهم، قسم په الله چې تاسو به د هغې په طریقه باندې ځئ. قدر الشراک، لکه څرنګه چې د څپلۍ هغه وندڼې د هغې ته نږدې وي نو دارنګې به تاسو هغوی ته هم نږدې کېږئ. د دې مطلب دا دی چې قرآن کې که ترخه وي او که خواږه وي، هر هغه حکم چې په هغې کې تهدید او وعید وي، که د یهودو باره کې وي ستاسو باره کې هم دی. عبدالله بن مسعود او حسن بصري ابراهیم النخعي بیا وایي هذه الآیات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، وایي دا درې آیتونه عام دي د یهودو او د امت باره کې هم راغلي دي. وایي ځکه اعتبار چې به عموم الفاظ لا بخصوص سو دی، لکه علما چې دا لیکي. تفسیر فتح البیان د صدیق حسن خان صاحب لیکلي دي، دا د دوی نه نقل کړي دي ابن مسعود او حسن بصري نه. امام ابن کثیر لیکلي دي د حسن بصري نه، وایي دا آیات نازل شوی د اهل کتاب باره کې، خو وهي علینا واجبة، دا بیا په موږ باندې واجب دی، لکه په هغوی باندې څنګه حکم واجب په موږ باندې هم واجب دی. امام عبدالرزاق صنعاني لیکلي د ابراهیم نخعي نه، وایي نزلت هذه الآیات فی بني اسرائیل ورضی الله لهذه الامة بها، وایي دا آیتونه د بني اسرائیلو باره کې الله نازل کړي دي، خو د دې امت دپاره غوره کړي هم دي چې دا امت به پرې هم عمل کوي. اسماعیل قاضي به په احکام القرآن کې لیکي ظاهر د آیتونو دا دی، دا دلالت کوي په دې باندې چې ان من فعل مثل ما فعلوا واخترع حکما يخالف به حکم الله وجعله دینا يعمل به فقد لزمه ما لزمهم من الوعید المذکور حاکما کان غیره. وی ظاهر د آیتونو دلالت کوي په دې باندې چې د یهودو پر انکار چا وکړه، لکه څرنګه چې یهودو کړی دی، حکم یې د الله بدل کو. مثلا د غلا حکم دا دی چې لاس به پرې کې. اوسني منافقین مرتدین طواغیت د پاکستان او د افغانستان او د سعودي څه وایي چې لاس به ترې نه پرې کېږي، دا غل به څه کوي؟ تبدیل د حکم راغی که نه، او دوی به کافر نه په دې خبره باندې. نو امام قاضي اسماعیل لیکي چې ظاهر د آیتونو دلالت کوي چې چا هغه کار وکړي چې یهودو کړی وي،
چې یو حکم یې پیدا که نوی یخالف به حکم الله چې د هغه حکم مخالفت د الله د حکم سره او هغه یو طریقه او قانون وګرځو چې په هغې باندې عمل کیدی شي نو فقط لازمه نو په دغه سړي باندې هم هغه څه لازم دي چې کوم په یهودو باندې کوم وعید راغلی او هغوی ته الله کوم آیتونه رالیږلي چې دا کافر دي دغه فاسقان دي دغه ظالمان دي نو دوی ته هم شامل دي اگر که حاکم وي او که غیر حاکم وي. ابراهیم النخعی به لیکي د دې آیت لاندې وی نظرت هؤلاء الآیات فی بني اسرائیل ورضی لهذه الامه بها دا آیتونه اگر که د یهودو باره کې نازل شوي دي او د امت دپاره الله غوره کړي دي. دا جمال الدین قاسمي په خپل تفسیر کې محاسن التاویل کې دین نقل کړي. او دوستانو دا آیات دلالت کوي په عموم باندې او دا د اهل کتاب پورې خاص نه دی، د دې ډېرې توجیهګانې دي. او دا ځکه دوستانو چې یو خو دا ده چې یو دا دوستانو چې دې آیات کې ومن لم يحکم بما انزل الله من دا شرطیه لفظ سره الله ذکر چې دا صيغه د عموم ده نو لہذا یهودو تم شامل دی او د امت تم شامل دی. دویم په دې آیت کې خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی چې فحکم بینهم او اعرض عنهم د دې هم کې فیصله وغویات اعراض وکړه لکه بل دی کې الله ورته فحکم بینهم فیصله وکړه دوی په منځ کې بما انزل الله ولا تتبع اهواهم او د دوی د خواهشاتو تابعداري مه کوه. خطاب پیغمبر ته دا خطاب امت ته وي نو دا هم دلالت کوي په دې باندې چې عام دی د مسلمانانو باره کې. بله مسله دوستانو هغه دا ده چې کله حکم بغیر ما انزل الله کفر وي اکبر چې سړی د اسلام نه وباسي او یا دا حکم بغیر ما انزل الله کفر اکبر دی خو کفر اصغر دی او هغه څوک چې د هغه حال مشابه وي د حال د یهودو سره چې کوم د آیتونه پکې نازل دي چې په هر زمانه او په هر مکان کې وي نو دا به کفر اکبر وي. ځکه یهود صرف په دې باندې چې د الله د حکم تغییر یې وکړو هغه کافر شو هغه په ظالمان شو هغه په د اسلام نه ووتل نو آیا هغه څوک چې قانون جوړي یا په د سپینګیرو فیصلې مني یا یو سپینګیرې فیصلې کې په نرخ باندې نو دی به د اسلام نه وتی نه وي. یهود دی په یو تبدیل باندې وزي په یو بدلولو د حکم باندې وزي د اسلام نه ته به کې ناست دي ته مسلمانې نو دې منځ کې دوستانو خلاف نشته دی. نو اوس هغه احوال ذکر کوو چې په هغې کې حکم بغیر ما انزل الله کفر اکبر وي. نو یو حال هغه دی یو حاکم دی چې هغه منکر دی د الله د حکم نه ځکه د الله حکم نه بالکل انکار کوي دې ته جحود ویل کېږي دا هم په اتفاق سره کافر دی. امام ابن قدامه مغني کې لیکي ومن يعتقد حل شيء اجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين كلحم الخنزير والزنا واشباه ذلك مما لا خلاف فيه كفر. څوک چې د یو شي د حلالوالي عقیده ولري چې هغه شی په اجماع باندې حرام وي او دارنګې نصوص په هغې کې وارد وي لکه غوښه د خنزیر زنا او نور او په دې کې خلاف نشي دا کفر دی. نو اوس مسله تحاکم الله ذکر کړی دا په دې کې خلاف نشته چې فیصله به قرآن او سنت ته وړي. نو کوم سپینګیری کوم حاکم کوم قاضي کوم مولا یا کوم وکیل یا کوم جج هغه چې فیصله کوي د الله په غیر قانون باندې خود ساخته قانون باندې چې د الله قانون نه وي د لړمکاري په قانون باندې د کفر په قانون باندې یا په نرخ باندې یا په پښتو باندې یا په رواج باندې یا په پخوانۍ طریقې باندې نو دا به کافر و په دې کې خلاف نشته. دا یو ځکه د انکار وکړه د الله د دغې فیصلې نه چې الله فیصله کړله ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون نو دا په اتفاق سره کافر دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې ان من لم يعتقد وجوب الصلاة الخمس والزکاة المفروضه چا چې عقیده ولرله د پنځو منځونو د فرضیت او د زکات د روژې د رمضان د حج د بیت الله او حرام د الله حرام ونه ګڼل لکه شرک کفر وغیرہ فهو کافر مرتد یستتاب فإن تاب والا قتل باتفاق ائمة المسلمین. وې دا سړی کافر مرتد دی توبه دی وباسي که توبه نه وي دا به قتل کېږي په اتفاق د مسلمانانو سره. بیا وی ولا یغني عنه التکلم بشهادتین او اگر که دا په شهادتین باندې خوله خوځوي کلمه وایي خو دا مرتدي ځکه عقیده د وجوب د دغې
فرضیاتو نشته. دویم قسم هغه حاکم دی چې د الله او د رسول حکم حق ګڼي خو ورسره بغیر ما انزل الله هم حق ګڼي، لکه دا اوسني مرتدین. دی نه که پوښتنه وکړي ولې ټیک ده موږ د الله او د رسول قانون منو خو دا قانون هم حق دی کنه، دا هم کافر دی په کفر اکبر سره. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خیر واحسن تأویلا. سورة نساء کې الله فرمایي اے د ایمان والو تاسو د الله او د رسول اطاعت کوئ او اول الامر منکم او د هغه حاکمانو چې د قرآن او سنت تابع وي د هغوی اطاعت هم کوئ. فإن تنازعتم که تاسو چې ته په یو شي کې اختلاف وکړو جګړه وکړه نو فردوه الی الله والرسول، الله او رسول ته تاسو رد کوي که تاسو ایمان په الله او په ورځ آخرت باندې لرئ. دا ګرځول الله او رسول ته بهتر دی، ډېر غوره دی او ښایسته دی د انجام په حساب باندې. دا آیات کې الله موږ ته واضحه کوي چې واحده مرجع چې ده چې کوم مسلمان باندې لازم او فرض هغه ده چې هر وړه او غټه خبره به قرآن او سنت ته وړي. نو څوک چې عقیده ولري د حکم د غیر الله او دارنګي ورسره حکم د الله د قانون هم د حقیقت لري، نو دا به کافر او کفر اکبر سره ځکه دواړه نه ځي. دریم دوستانو هغه حاکم چې هغه د الله حکم نه رد کوي او نه انکار کوي لیکن د لړمکال یا د کفر د قانون جواز عقیده هم لري، دام کافر دی لکه چې مخکې ذکر شو. دواړه نه ځي، یا به اسلام یا به کفر وي. الله فرمایي لقد انزلنا آیات مبینات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا اولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. سورة نور شپږ څلوېښتم نمبر آیت 52 نمبر آیت. دی آیت کې الله فرمایي چې یقینا موږ نازل کړي دي هغه آیاتونه واضح. الله هدایت کې هغه چاته چې وغواړي نیکې لارې ته. دوی وایي موږ ایمان په الله او په رسول باندې راوړی او موږ د هغه اطاعت کوو، بیا یو ډله ته ګرځي دواړه مني که نه، خانم کرتے هم کرتے دواړه کوي. موږ هم مسلمانان منځونه هم کوي، جماعت کې هم نیغ ناسي وکیل صاحب، جج صاحب، مرتد صاحب او دارنګې قاضي صاحب او دلته د لړمکاري په قانون باندې فیصلې هم کوي. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، الله وایي داسې خلک مؤمنان نه دي، دغه سپین ږیری مؤمن نه دی چې په خپل نرخ باندې فیصلې کوي. و اذا دعوا الى الله، کله چې دوی دعوت کړي شي الله او رسول ته دې لپاره چې فیصله وکړي په میندو دوی کې، نو یو ډله به دوی نه اعراض کوي، به نه مني. وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، که چېرته دوی ته پکې فایده میلاویږي. دا بعضې مرتدین دي که نه، دا واقعیت موږ سره ډېر تېر شوي دي چې خلکو منځ کې کله فیصله کوله چې په قرآن او سنت کې به مولیانو نه پوښتنه کړې وه چې را په دې کې اوس حق ثابتېږي، راشه په ملا فیصله وکړو. په ملا فیصله کوو، موږ مسلمانان یو. او چې کله به چا نه پوښتنه کړې وه چې لکه حق دې نه کېږي، نه وروره قرآن او سنت وختلی دی، اوس موږ په تاڼو په تحصیل فیصله کوو، ولسوالۍ له بځو، نو دغه مرتد دی اصلي کې. وان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین، الله وایي په زړونو دوی کې مرض دی بلکې دوی شک کوي. نو الله بیا وروسته فرمایي چې د مؤمنانو وینا به دا وي چې کله الله او رسول ته دوی دعوت شي دې دپاره چې فیصله وکړي د دوی په منځ کې ان یقولو سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون. بس چې مؤمن ته وایي چې په قرآن او حدیث فیصله وکړه، بس فوراً وایي موږ غاړه ایښې ده، بس صحیح ده، موږ واورېده غاړه مې ایښې، دا کسان الله وایي کامیاب دي. او څوک چې د الله او د رسول اطاعت وکړي او د الله نه ویرېږي، تقوا حاصله کړي، دا کسان کامیاب دي. نو دریم قسم حاکم هم هغه مرتد دی چې هغه د قرآن او سنت سره د لړمکالي یا د بل د کفر د قانون حقیقت هم جواز ورکړي چې دا هم جایز ده. څلورم قسم دا ده
چې د یو حاکم یا د قاضي یا د جج یا د وکیل دا عقیده ده چې ټیک ده دا قانون خود غوره نه دی د قرآن او سنت نه، د قرآن او حدیث په شان خو دی که نه، نو دغه کس دغسې عقیدې والا هم کافر دی، د اسلام نه وتی دی. ځکه د الله د قانون سره د بل قانون برابر که نو دیم کافر دی. حالانکه د الله قانون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون من مخکې ذکر کو. پنځم نمبر کې یو حاکم دی، یو وکیل دی، یو سپینګیری دی چې بغیر ما انزل الله فیصلې دی انکار د هغې نه کوي او حق هم ورته نه وایي، لیکن دا عقیده لري چې د حکم د غیر رسول احسن دی من حکمه، د حکم د رسول نه، او دا زیات شامل دی او خلق نن وخت دې ته محتاج دي. ټیک د قرآن او حدیث خو شته دی، خو دا مسئلې قرآن او حدیث کې داسې ټکي په ټکي نه میلاویږي، نو موږ به څه کوو؟ لہذا د زمانې په گردش باندې حکم بدلیږي، لکه بعض مرتدین دا خبره کوي. لیکن دوستانو دې کې هم شک نشي دا یو کفر اکبر دی، ځکه احکام د مخلوق له ده څه ورکړو؟ ته فضیلت ورکړو په احکام د الله رب العالمین او دارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې. دا خلق داسې قسم داسې فکر او د نظر والا خلق هم کافر دي. شپږم نمبر کې څوک چې عقیده ولري چې نظام د اسلام صلاحیت نه لري چې تطبیق شي په دې قرن کې، ځکه دا شلم قرن دی او دا ډېر د ترقۍ قرن دی، زمانه ده، نو دې کې شک نشته چې دا خلق هم کافر دي، ځکه دا عقیده ولرله چې د الله او د رسول حکم هر زمانه او هر مکان یا د هر ځای سره تطبیق نه خوري. لیکن الله فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. تاسو که چې یو شي کې اختلاف وکړو، هغه معمولي غوندې شوي، نو د هغې حکم او فیصله الله طرف ته ده، الله ته به یې وړي. وما اتاکم الرسول فخذوه، بل ځای کې الله فرمایي وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. هغه چې رسول تاسو ته کوم شی درکوي په هغې عمل وکړئ، او چې تاسو یو شي نه منع کوي د هغې نه منع شئ. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، یقینا الله سخت عذاب ورکول والا دی. بل ځای کې الله فرمایي ولا یشرک فی حکمه احدا، الله په فیصلو کې ځان سره هیڅ څوک نه دی شریک کړي. نو دا شپږم نمبر کې. اووم نمبر کې دوستانو که یو سړی دا عقیده ولري چې اسلام سبب دی د خلاف د مسلمانانو، چې مسلمانانو کې خلاف راولي، لہذا دا نور قوانین چې دا ښه دي او دا کې اتفاق دی، ځکه کافر هم پکې یو ځای کېږي، نو ځکه دوی اتفاق کړي. لیکن دا خبره هم د کفر د الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین ایدی الله ورسوله واتقوا الله ان الله سمیع علیم. ای ایمان والو د الله او د رسول خبرې ته ونه مخکې کېږئ، د الله نه ویرېږئ، الله اورېدونکی دی، عالم دی. بل ځای کې الله فرمایي ثم جعلناک علی شریعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. د دې آیتونه معلومه شوه چې کوم خلق چې دا وایي چې قرآن او حدیث سبب دی د اختلاف د مسلمانانو یا سبب دی په معاشره کې د تفرقې، دغه خلق کافر دي. اتم نمبر کې دوستانو څوک چې دا عقیده لري چې قرآن او سنت په اوسنی وخت کې تطبیق مشکل دی، نو دا خلق هم کافر دي، لکه چې مخکې ذکر شو. الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین. الله فرمایي خبردار شه، هغه دپاره اختیار د فیصلو دی او الله ډېر جلد حساب کوونکی دی. ان الامر كله لله. بل ځای کې الله فرمایي نور آیتونه په دې باره کې هم شته. نهم نمبر کې د چا چې دا عقیده وي دوستانو چې که ته د الله حکم تطبیق کړي، د رسول حکم تطبیق کړي، د غل نه لاس پرې کړي، یا هغه زناکار چې هغه واده والا وي هغه ته رجم کړي، نو د دې عصر سره تطبیق نه خوري، کوم چې عصر حاضر دی. داسې قسم خلق هم کافر دي. الله فرمایي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هیڅ مؤمن سړی او ښځې ته دا مناسب نه دي، دا جایز نه دي چې کله الله او رسول د یو کار فیصله وکړي چې دوی دپاره د بې اختیار وي د هغوی د کارونو نه. ومن یعص الله، چا چې د الله نافرماني وکړه، د رسول یې وکړه، نو یقینا دی ګمراه شو په ګمراهۍ ښکاره سره. بل ځای کې الله فرمایي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دا سینه د قسم پر رب ستا باندې پیغمبره، دا خلک ایمان والا نه دي تر دې پورې چې تا فیصله کونه ونه ګرځئ
فيما شجر بینهم په هغه تنازعاتو مشاجراتو کې په هغه جګړو کې چې دوی په منځ کې پیښیږي ثم لا یجدوا فی انفسهم بیا دوی بیا نوموي په خپلو نفسونو کې حرجا تنګوالی مما د هغې نه قضیته چې تا فیصله وکړه قرآن او سنت د فیصلې نه وروسته په زړه کې تنګوالی رانغی چې دا فیصله خراب وشوه ویسلموا تسلیما او دوی غاړه کښېني د په غاړه ښودلو سره دا آیت دلیل دی دوستانو په دې باندې چې کله یو سړی د الله او د رسول حکم هغه ظلم وګڼي د الله او د رسول حکم د دې عصر مطابق ونه ګڼي دا سړی کافر دی مرتد دی 10 نمبر کې دوستانو هغه حاکم یا هغه څوک یا هغه سپین ږیری چې هغه دعوه د حق د تشریع لري من دون الله څه مطلب چې دا قوانین چې اوسني نافذ دي په دې حکومتونو باندې دا حق دي دا رښتینی دي نو دا سړی هم کافر او مرتد دی څوک چې دا عقیده لري ولې ځکه د الله شریعت شاته وغورځو او څوک چې شاته وغورځوي هغه کافر کیږي لکه یهودو یو حکم شاته غورځولی د الله نو الله ویلي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون دویم دا چې دغه حکم او شریعت دا د الله حق لکه مخکې چې موږ ډېر آیتونه په دې باندې پیش کړو چې ان الحکم الا لله نو ده ګویا کې زیاتې وکړه په حق د الله باندې چې هغه حق د حکم او د تشریع ده د ځان دپاره یا د مخلوق دپاره غوره کړو د الله د حق مخلوق ته ورکړو نو د دې وجې نه دی کافر شو مرتد شو په عبادت کې دغه عبادت غیر ته وسپاره نو دې نه معلومه شوه چې هر هغه څوک چې قوانین جوړوي وضعي قوانین یا دغه قوانین بیا په دې نظام کې شاملوي هغې ته فیصلې وړي یا دستور وي که هغه د شرق نه وي که غرب نه وي او یا خود ساخته د ځانه جوړ کړی وي نو دا ټول به کافر حسابېږي د دې جوړونکي د دې باندې عمل کوونکي دې ټول ته کفار ویلی کېږي ځکه الله فرمایي ان الحکم الا لله امر الله تعبد الا ایاه ذلک الدین القیم نه د اختیار د فیصلو مګر یو الله لاره دی امر یې کړی دی چې دغه عبادت بل چاته ونه کوي مګر همدغه یو الله ته وکړي وګوره اوس دلته الله ویل چې دا تحاکم مسله ده دا بل چاته نه کوي دا عبادت دی ذلک الدین القیم دا پوخ دین دی مضبوط دین دی وما یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها مخکې دا آیات ذکر شو د دې وجه نه دا مسله باید موږ او تاسې داسې بې اهمیته ونه ګڼو بل ځای کې الله فرمایي افغیر الله ابتغي حکما غیر د الله نه بل څوک زه حاکم مقرر کوم ځان دپاره په هغې باندې به فیصلې کوم بل ځای کې الله فرمایي ذلک حکم الله یحکم بینکم والله حلیم حکیم بل ځای کې الله فرمایي واصبر حتی یحکم الله وهو خیر الحاکمین ان الحکم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین أليس الله بأحكم الحاكمين والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين دا ټول آیاتونه په دې باندې دلالت کوي دوستانو چې ایمان واجب دی په دې باندې چې تحاکم به شریعت د الله ته کیږي یوازې چې په هغه سره به هغې کې هېڅوک نشي شریکېدی ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله دا ټول آیتونه په دې دلالت کوي چې دا تحاکم مسله فیصلې وړل دا عبادت دی لکه څرنګه چې مونځ یو سړی مونځ الله ته کوي روژه الله ته نیسي زکات د الله رضا دپاره ورکوي او تحاکم مسله هم عبادت دی لکه مخکې موږ آیات ذکر کړه د سورت یوسف چې ان الحکم الا لله امر الله تعبد الا ایاه همدغه الله ته همدغه عبادت صرف کېدی شي بل چاته به نشي کېدی یو لسم هر هغه څوک چې هغه فیصلې کوي په قوانین وضعي باندې د کفر لړمکالي په قانون باندې یا اساسي قانون باندې یا بدعي دستور باندې نو ده په ډېر قسمونو کفر کې اخته شو یو دا چې د الله د حکم نه نافرمانی وکړه ځکه حکم په قوانین وضعي باندې دا لازم دی چې د الله حکم پرېښودلی شي اوس خلک منډې وایي ولسوالیو ته تاڼو تحصیل ته کشرو ته نو د الله حکم پاتې دی د الله قرآن صرف په تاخچو کې سپینو کفنونو کې تاو شوی دی راویخلو چپی کو الحمدلله زه مسلمان یم او چې معمولی مسله او تنازع پې راشي منډې وایي ولسوالۍ ته منډې وایي تاڼه او تحصیل ته دا خلک کافر کېږي په دې باندې دوستانو دې نظام وساتئ نو یو قسم کفر کې دی اخته شو الله فرمایي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون چا چې فیصله ونه کړه په هغه څه باندې چې الله را لېږلي دغه کسان یقینا دوی کافر دي مخکې د آیت سبب نزول ذکر کړ چې ګوره صرف هغه حکم د تغییر یې کړی دغه یهودو الله سبحانه وتعالی هغوی وګرځول کفار فاولئک هم الکافرون نو دا قسم د دې آیت کې
یو سبب دا دی چې د الله د حکم نه پکې اعراض وشو ځکه دی کافر دي. دویم یو شریعت ځان جوړ کړ چې هغه د الله د شریعت مخالف وو چې هغه قوانین وضعي دي دغه د ځانه خود ساخته قوانین دي او چا چې د ځانه یو قانون جوړ کو او هغه قانون د الله د شریعت نه مخالف وو نو دا به کفر اکبر وي د اسلام نه سړی وباسي ځکه دا قانون جوړول دا د الله خصوصیت دی. دوستانو توحید نه صحیح کیږي مګر د الله په څه سره په یوازیوالي سره چې الله یو وګڼي په هر قسم عبادت کې ځکه دا حق دی د الله ان الحكم الا لله ولا يشرك في حكمه احد. نو بنا په دې باندې نو چې څوک وایي چې دا قانون جوړول د خلکو حق دی د پارلمان حق دی یا د پارلیمنت حق دی یا د اسمبلی حق دی نو گویا کې دوی دغه حق د الله دغه اسمبلی او پارلمان ته ورکو الله سره شریک کړل دا کسان په اولوهیت کې نو ځان د پاره اربابان جوړ کو ځان د پاره الها جوړ کو نو په دې سره دوی ټول کافر شو چا چې د عقیده الله دا هم کافر دی. په دې باندې الله فرمای ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله او دوی د پاره د شریکان شته چې دوی د پاره داسې قانون جوړ کړی چې الله پاغي باندې اذن نه دی کړی نو په دې نص سره ثابت شو چې د خلکو د پاره یو قانون جوړ کو چې هغه الله په امر نو کړی په قانون باندې نو د گویا چې الله لره شریک جوړ کو په ربوبیت کې او چا چې دغه اطاعت کو او دغه مخالف شریعت د الله او د رسول دین نه دغه د تابعداري وکړه نو د شرک په الله سره وکړو. امام ابن کثیر رحمه الله د دې آیت لاندې چې ام لهم شرکاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله لاندې لیکي اي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطين من الجن والانس من تحريم ما حرموا عليهم من البحير والصائب والوسيله. یعنی دوی تابعداري د شریعت د الله نه کوي کوم چې دین قویم دی بلکې دوی تابعداري د هغه شریعت کې چې شیطانانو جنی او انس دوی د پاره جوړ کړی چې هغه شی ته حرام کړی چې دوی ته حرام وي الله تعالی ته حرام نه ویلي او دارنګ هغه شی ته حلال کړی چې الله ته حلال نه ویلي لکه مردار خوراک یا د ویني خوراک یا د قمار وغیرہ. امام ابن تیمیه رحمه الله د دې آیت لاندې لیکي ام لهم شرکاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله فمن ندب الى شيء يتقرب به الى الله او اوجبه بقوله او فعله من غير ان يهه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله. شیخ الاسلام لیکلی دی چا چې یو شی ځان رایج کو چې په هغه سره الله ته نزدېکت کېدای شو د ځان یو شی جوړ کو او دا ویل چې دی باندې الله ته مونږ نږدې کیږو او اوجبه بقوله یا د په وینا او د فعل باندې دا شی واجب کو بغیر دینه چې هغه الله او رسول نو واجب کړي نو د جوړ ک یو دین یو قانون هغه چې الله پاغه باندې اذن نه دی کړي نو چا چې دغه قانون به تابعداري وکړه دغه حکم تابعداري وکړه نو دغه ونیو یو شریک الله سره چې کوم الله پاغه باندې اذن نه دی کړي. اقتضاء صراط المستقیم کې دا خبره کړي الله فرمایي بل ځکه ولا یشرک فی حکمه احد الله په فیصلو کولو کې څوک ځان سره نه دی شریک کړي. دا آیات دلیل په دې باندې څوک چې خلکو د یو قانون جوړي نو گویا کې د الله سره ځان شریکول غواړي په الوهیت او ربوبیت کې او څوک چې د الله سره ځان شریکول په ربوبیت او الوهیت کې ولري او دا عقیده پیدا کړي دا به کافر مرتد وي واجب القتل وي. د دې وجه نه دوستانو دغه کوم مسائل چې موږ ذکر کړو او د طاغوت مسله کې نو دا ان شاء الله نن هم دومره کافی دي. آینده ته هم د طاغوت مسله کې بعضی خبره کیږي. الله دې وکړي چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو او الله دې موږ تاسو دا کفر بالطاغوت چې کوم الله او رسول ویلي دي زمونږ او تاسو نه الله قبول کړي او الله دې وکړي چې موږ تاسو دا کفر بالطاغوت قبول شي او ایمان بالله ځکه دا دواړه داسې رکنونه دي په کلمه توحید کې چې بغیر دینه کلمه توحید نشي کیږي. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.